بخونکي الله په سپېڅل نوم د جهان نړیوال رادیو ټلویزیون درنو محترمو لیدونکو السلام علیکم. حنیف صافی یم رابولم د دې مهال څو مهمو خبرونو ته. ښایي د وسوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. د پاکستان اکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لورا میلر له افغان ولسمشر سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته تللی او ښایي دغه سفر یې د سولې له خبرو سره اړیکه ولري. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رپورټونه بیا تاوده شوي. څو ورځې وړاندې په قطر دفتر کې یوې سرچینې ویلي وو چې د دغه دفتر پلاو د سولې په تړاو د یوې طرحې په جوړولو هم فکر کړی. سرچینه وایي ښایي د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي، خو په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. بل پلو لورا میلر ویلي امریکا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لارې وسوالو طالبانو ته پیغام ورکړی چې له سولې پرته بله لار نه لري. د امریکا د ځانګړي استازي ویلي چې د خبرو اترو لپاره دروازې خلاصې دي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید په طالبانو فشار راوړي څو خبرو ته حاضر شي، خو تر دې دمه وسوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. امریکایان نه غواړي د هغه څه په اړه خلک پوه شي چې په افغانستان کې روان دي. د ویلسون په نامه د نړیوال څېړنیز بنسټ د جنوبي اسیا د څېړنو مسؤل مایکل ګوګلمن ویلي امریکا په حقیقت کې نه غواړي د هغه څه په اړه نړیوال ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې روان دي. نوموړي ویلي په اصل کې دا د پوښتنې وړ مسله ده چې امریکا په افغانستان کې ولې حضور لري. د ده په وینا امریکا په افغانستان کې 15 کاله جګړه وکړه، خلک یې وځورول، خو لا هم په یاد هیواد کې ترهګر نه دي ځپل شوي، بلکې د پیاوړتیا ودې په حال کې دي چې باید پوښتنه یې له امریکا وشي. ګوګلمن ویلي امریکا هڅه کوي معلومات ته د خلکو لاسرسی محدود کړي او په دې توګه خپل ځینې جنایتونه پټ کړي او اوس هم ډیر خلک نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي او بهرني ځواکونه دلته څه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم رسنیو راپورټونه خپاره کړل چې امریکایي ځواکونه نړیوالو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي څو د افغانستان د جګړې په اړه معلومات خپاره کړي او یا داسې څرګندونې وکړي چې د دوی له خبرو سره په ټکر کې وي. د ولسمشر له لوري د پاکستان د مرستو ردول پر ځای اقدام بلل شوی. د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځه ملاتړ کوي او هغه پر ځای ګام بولي. نبیل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوس د دې وخت دی چې د پاکستان دوه مخی سیاست ته د پای ټکی کیښودل شي. نوموړي تر دې وړاندې هم ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ دی او په ځلونو یې په دې تړاو اسناد هم خپاره کړي. هغه همداراز ټینګار کړی چې د پاکستان استخباراتي اداره د حقاني شبکې او ځینو نورو وسوالو ډلو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې افغان وژنې او د بهرنیو او کورنیو ځواکونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت په نورستان کې د داعش د مخنیوي لپاره خلکو ته وسلې ورکوي. رویټرز خبري اژانس په یو خبر کې ویلي چې افغان حکومت هڅه کوي چې نورستان کې له ځایي خلکو سره د ملاتړ لپاره د داعش د ځپلو لپاره هغوی ته وسلې ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د نورستان والي له قومي مشرانو سره خبرې کړي او د امنیت په ټینګښت کې له دوی مرسته غوښتې ده. رویټرز لیکي چې افغان حکومت په دې توګه هڅه کوي د داعش وسوالو مخه ونیسي چې له ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه دغه ولایت ته د ورتګ کوښښ کوي. په دې وروستیو کې پولیسي جرګې کې د نورستان د خلکو استازي هم ویلي چې داعش ډلې یاد ولایت ځینو سیمو ته فعالیتونه پیل کړي دي او هڅه یې دا ده چې هلته مرکزونه جوړ کړي او خپلو وسوالو شمیر ډیر کړي. ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په 19 ولایتونو کې د وسوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ویلي د شفق 2 عملیات پیل شوي د هیواد په 19 ولایتونو کې تهاجمي حالت خپل کړی ده. نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې به د وسوالو پټنځایونه، زندانونه او نور مهمې سیمې پناه کشي. رادمنش همداراز زیاته کړې دمګړي د وسوالو طالبانو په لیک کې ډیری بهرنیان تر سترګو کیږي او په ډیرو جګړو کې وژل شوي هم بهرنیان دي. ویان زیاته کړې ده چې ښایي دغه عملیات لا ډیر شي خو د ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو به دغه عملیات کله زیاتوالی راشي او کله به هم ټیټوالی. تېره ورځ د ملي د وحدت حکومت اجرایه مشر هم ویلي وو چې افغان ځواکونه به د ژمي په اوږدو کې د وسوالو په ځپلو ډیره هڅه وکړي او د دوی مرکزونه او د فعالیت سیمې به په نښه کړي. ولسمشر هم تېره اونۍ په مزار شریف ښار کې افغان ځواکونو ته ویلي وو چې نور دې د وسوالو پر وړاندې تهاجمي حالت خپل کړي. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان د یو افغان په شمول 15 تنه
ایران ته د جاسوسي په تور اعدام محکوم کړي دي. رویټرز خبري اژانس د سعودي رسنیو په حواله خبر ورکړی چې سعودي عربستان د یو افغان په شمول 15 تنه ایران ته د جاسوسي په تور په اعدام محکوم کړي. رپورټ زیاتوي چې 15 هغو سربیره چې ایران ته د جاسوسي په تور په اعدام محکوم شوي 15 تنه نور په ریاض کې یوې جنایي محکمې له 6 میاشتو نه تر 25 کالو پورې په بند محکوم کړي. دا کسان په 2014 زیږدیز کال کې ایران ته د جاسوسي په تور نیول شوي او د روان کال د فبرورۍ په میاشت کې محاکمه پیل شوه. رپورټونه وایي چې محکوم شوي کسان د استناف غوښتنه کولی شي او د اعدام پریکړه باید د سعودي پاچا تایید کړي. له بل پلوه سعودي ایران ته د جاسوسۍ په جرم په داسې حال کې ګڼ شمېر کسان محکوموي چې د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ډېرې کړکېچنې شوي دي. درنو لیدونکو دا و تر دمه وروستي خبرونه خوشحاله سوکاله او بریالي اوسئ.